بسم الله الرحمن الرحیم. سٹارټ منیو کې پرون موږ تاسو شټ ډاون او ریسټارټ اوس کې په دا شان ویلې نن پکې راځو هیلپ اند سپورټ. هیلپ اند سپورټ چې د وینډوز خپل هیلپ د تاسو سره مرسته کوي. بعضې ځایو کې چې نه پیدا بعضې کمانډو کې چې نه پیدا صرف د کمانډ نوم دلته ولیکئ، معلومات به خپل راځي. او دلته بعضې ټاپکونه د خپل هم لري. اوس ګوره هاو ټو ګیټ سټارټډ وذ یور کمپیوټر نه چې چلنه یې سره هم به استفاده درکوي. ګوره مختلف ټاپک دي چې هر یو ته دلته وګورئ درته معلومات درکوي. یا مثلا لرن اباوټ وینډوز بیسک، د وینډوز بیسک شیان چې اوس مثلا کمپیوټر چې شته وایي کمپیوټر په باره کې معلومات، پارټس اف کمپیوټر دا هر یو چې کلیک کړئ دلته درته معلومات درته راکوي. اوس ګوره کمپیوټر پارټس شی دي، سیسټم یونټ، ماوس، کیبورډ، مونیټر، پرنټر، سپیکر، دا ټول معلومات به دلته وي ورسره. او یا مثلا دغه ځای کې براوز هیلپ ټاپکس کلیک کړئ، دلته مختلف موضوعات که غواړم چې ویې ګورئ، مثلا د پرنټر او سی ډي په هکله، ایمیل په هکله، هر یو چې کلیک کوئ مختلف معلومات به درته راځي. اوس ګوره پرنټر کې سی ډي به څنګه رایټوئ، بل به څنګه، مختلف کارونه دي. مثلا عکسونه شوه کلیک کړئ، بعضې معلومات به درته راځي. او که خپله یو کمانډ په هکله معلومات غواړئ نو راسره دغه ځای کې بیا ولیکئ. مثلا پرون موږ تاسو ته ریسټارټ وویل، زه دلته ریسټارټ لیکم، انټر یې کړم. ګوره د ریسټارټ په هکله به معلومات مختلف راشي چې څه رقم غواړئ. کمپیوټر سیف موډ ته لاړ شي، سټارټ مینیو ته لاړ شي، چون مالته سټارټ لیکلی که نه نو سټارټ یا ریسټارټ مې لیکلی. ګوره ته مختلف شمشنونه به راشي، به ګورئ چې کوم یو په هکله دې معلومات غوښتل دلته یې کلیک کړئ، درته معلومات درته راکړي چې څه کار کوي. دې ته هیلپ وایي، وینډوز هیلپ، چې ښه ده بعضې وخت ډېر کمانډونه د سړي په ذهن کې نه وي، دلته یې ولیکې دستې درته راولي چې څه کار کوي دا کمانډ، بیا کوم کمانډ ته اخیستی شي. دا خبره. بل د ډیفالټ پروګرامز. ډیفالټ پروګرامز فعلا ورسره دومره اشنا شئ چې موږ تاسې ګوره ویلې چې دلته موږ مختلف آیکنونه په دې خاطر لرو چې د هر پروګرام آیکنونه شکل جدا ده. مثلا ګوره دغه آیکن چې دا د کوم پروګرام ده، د ورډ فایل ده، دلته ورډ نمبر باندې لیکلی ده. دا چې دا مثلا د ایکسل ده، دا د ایکسل ده، دا د پی ډي اف ده. دا مختلف آیکنونه په دې خاطر دي چې د مختلفو پروګرامونو دي. د هر پروګرام آیکن جدا رنګ لري او شکل هم جدا وي او پې لیکلی هم وي، تر څو سړی وپوهېږي مخکې له دې چې خلاص یې کړي چې دا د کوم پروګرام ده. نو بیا دلته پروګرام ډیفالټس هم راځي چې اوس مثلا ته دا ځان ته معلوم کړي چې په کوم پروګرام کې کوم فایلونه خلاصېدای شي. اوس مثلا دلته سیټ یور ډیفالټ پروګرامز کې چېرته ته کلیک کړې، دا به یو څو ثانیې وخت واخلي. اوس مثلا ایکسس پروګرام ته خلاصوي. ایکسس پروګرام کې کوم کوم پروګرامونه راځي اوس یې دلته درته ښیي. یا مثلا ایکسل کې کوم کوم راځي، چوز فار ډیفالټ پروګرامز، کوم کوم پروګرامونه په ایکسل کې خلاصېږي دی ټول درته ښیي چې ایکسټنشن یې دا شی وي، ټول به دلته درته وښیي. یا مثلا په دې پروګرام کې په هر پروګرام چې کلیک کړې دلته یې چوز کړې درته وبه یې ښیي چې په دې کې کوم کوم شیان خلاصېدای شي. دې ته ډیفالټ وایي. دا بیا وروسته چې کله نور پروګرامونه وایاست نو آیکنو سره بیا ډېر ښه بلد شي. دې ته سیټ ډیفالټ فعلا هم دومره پکې هغه کوي چې درته ښیي چې کوم پروګرام کې به کوم فایلونه خلاصېږي. دا چې بیا وروسته ایکسټنشن د هر پروګرام فایل وپېژنئ بیا په دې هم سره خلاصېږي. ډیوایس او پرنټرز هم مخکې ویلی وو، کنټرول پینل کې هم بعض اپشنونه وویلې. کنیکټ ټو د وائی فای انټرنیټ لپاره ده، که کله غواړئ چې دا کمپیوټر دی کنیکټ شي له کوم نیټورک سره، په دې شرط چې نیټورک موجود وي نو بیا به کنیکټ وکړئ. ګوره بېرته دلته راځي. دلته که چېرته موږ تاسو اوس وائی فای کنیکشنونه ولرو نو دلته به یې لیست راشي چې هر یو سره کنیکټ کېدی که پاسورډ ولرئ او رایټس ورته ولرئ کېدای شي، په دې شرط چې ګوره نیټورک وي او کمپیوټر باندې هم پوه یاست. بل د میوزیک، پکچر، ډاکومنټ، دا درې واړه چې دي دا د دغه یوزر مربوط دي. یعنی موږ تاسې په کمپیوټر کې ویلې چې موږ ډرایوونه لرو که نه، سی ډرایو، ډي ډرایو، ای ډرایو، او بیا مو ویلې چې دا ډیسکټاپ او مای ډاکومنټ، دا ډاکومنټ دا د کوم ډرایو مربوط راځي؟ دا د سی ډرایو مربوط راځي. نو اوس ګوره چې کله سی ډرایو خلاص کړي دلته هم ته پیدا کوای شي چې لاړ شي یوزرز فولډر ته. یوزر دا اوس چې موږ کوم یوزر خلاص کړی د څه په نوم ده؟ د بریا په نوم ده. دلته اوس وګورئ بریا یوزر شته. کوم یوزرونه چې موږ جوړ کړي د ټول نوم دلته شته. لکه پرون چې موږ سټوډنټ یوزر جوړ کړو دا دلته یې نوم شته. که زه سټوډنټ یوزر ته ځم دې ځای نه م وتلی شم چې کنټینیو یې کومه. اوس ګوره د سټوډنټ یوزر ډیسکټاپ به دا وي، ډاکومنټ به یې دا وي. زه کولی شم چې په دې یوزر کې د سټوډنټ یوزر ډیسکټاپ کې چې شیان وي هغو نه استفاده وکړم، خلاص یې کړم. یو یوزر کې د بل یوزر فایلونه ته خلاصولی شي. نو دلته دغه ډاکومنټ، میوزیک دا چې دی دا د ټول د سی ډرایو مربوط او د کوم یوزر مربوط دي؟ هر یوزر چې دلته لاګین وي. هر یوزر چې دلته لاګین وي. اوس که یې عکسونه ګوره، پکچر کلیک کړه، ګوره دا د وینډوز بعضې پکچرز دي چې له دې ځای نه یې لیدای شي. مثلا بعضې فایلونه بعضې وخت موږ په ډاکومنټس کې سیف کوو نو کلیک یې کړه، دلته به ډاکومنټس فولډر خلاص شي. ډاکومنټس فولډر هم د چا مربوط ده؟ د سی ډرایو.
او دغه ډاکومنت د دغه یوزر مربوط ده کوم یوزر چې دلته خلاص وي نو له دې ځای نه په اسانه خلاصوی شئ سپیکچر خلاصوي میوزیک خلاصوي میوزیک هم بعضې هغه وي فایلونه وي چې د وینډوز خپله چې کله موږ وینډوز انسټال کړو پکې به وي او له دې ځای نه هم خلاصوی شئ چې سی ډرایو خلاص کې یوزرز خلاص کې یوزر نام دغه یوزر اوس مثلا زه دا بریا یوزر خلاص کوم بریا یوزر کې ګوره ډاکومنت ډیسکټاپ هم شته ډاکومنت هم شته له دې ځای نه هم خلاصوی شم له هغه ځای نه هم خلاصوی شم له دې ځای نه اسانه ده چې هر یو کلیک کوئ هماغه ځای به خلاصېږي او دا خو خپله بریا یوزر شو چې له دې ځای نه هم کولی شي چې راسم ګوره دا د پوزیشن به یو شی وي کوم شیان چې هغه کې دي دې کې به هم وي په یو رقم سره خلاصوي دا سټارټ مینیو شو په دې شیانو پوه شو اوس راځو یو بلې موضوع ته چې کله چې موږ تاسو یو فایل سیو کوو دا خو موږ ویلې چې کله یو فایل سیو کوو دا په ډرایو کې سیو کیږي که نه او بیا موږ ویلې چې دا ډرایو چې دا هارد ډیسک چې کله موږ په څو حصو تقسیم کړو یوې حصې ته ډرایو وایي نو اوس دا ډرایوونه یا دا هارد ډیسک چې دا مختلف کپیسټي لري لکه موږ تاسو چې فلاش وایو 8 جی بي ده 14 جی بي ده که نه نو د هارد ډیسک هم ځان ته کپیسټي لري چې د هارد ډیسک باید څو جی بي وي د بعضو 8 جی بي وي د بعضو 40 جی بي وي د بعضو 160 جی بي وي 2.5 جی بي وي 900 یو ټي بي وي که نه اوس دا ام بي شی دا ټي بي شی دا جی بي شی دا کله چې موږ یو شی په کمپیوټر کې سیو کوو دا خو څومره اندازه نیسي نو دا واحدات د کمپیوټر اول به دلته ولیکو کله چې موږ تاسو یو حرف لیکو زه دا حرف مې دلته ولیکو په دې فایل کې که زه دغه فایل سیو کړم د دې فایل سایز به 1 بایټ وي د دې به سایز به څو وي 1 بایټ وي 1 بایټ 1 بایټ بیا مساوي ده په 8 بیټه سره یا 8 بیټه مساوي دي په 1 بایټ سره 8 بیټه مساوي دي په 1 بایټ سره د ټولو وړوکی واحد چې ده کوم شی ده بیت ده چې 8 بیټه مساوي کیږي په 1 بایټ سره یعنی که چیرته زه یو فایل کې صرف یو حرف ولیکم مثلا اوس ما دا یو حرف ا لیکلی ده زه دا فایل سیو کړم د دې سایز به څو وي 1 بایټ به وي چې 1 بایټ بیا 8 بیټه کیږي نو اوس مثلا زه یو بل نوټ پیډ فایل به واخلم په دې کې به ا ولیکم دا فایل به سیو کړم شارټکټ کنټرول ایس ته سیو کنه چیرته سیو کړئ موږ د پوزیشن ځایونه لرو مثلا په سی ډرایو کې سیو کړئ په ډي ډرایو کې سیو کړئ او که په ډیسکټاپ سیو کړئ ډیسکټاپ هم درته د سی ډرایو مربوط راځي کنه په ډیسکټاپ به سیو کړم فایل ته څه نوم ورکړئ مثلا زه نوم ورکوم ا دا شی زه سیو کوم اوس وګوره دلته په ډیسکټاپ راغلی وي کلوز به کړم دا به فعلا مینیمایز کړم راغلی سایز کې ګورئ رایټ کلیک پراپرټیز دلته به ګوره سایز درته وښیي ګوره د دې سایز څو ده 1 بایټ ولې 1 بایټ ته یو حرف پکې ده چې که چیرته زه مثلا دا خلاص کړم او پکې یو حرف بله مو لیکم چې 2 شي اوس که زه دا سیو کړم او اوس یې سایز وګورم اوس به یې سایز څو شوی وي 2 بایټه 14 بیټه کېږي خو چون یو حرف 1 بایټ دلته په بایټ درته کوي په بیټ نه درته کوي وړوکی ترین واحد بیټ ده خو یو حرف چې موږ لیکو د هغه سایز 1 بایټ ده نو اوس ګوره 2 حروف هم پکې ولیکل د دې سایز 2 بایټه شو او په ډیسک کې چې ځای نیولی 4 کې بي قدر ځای نیولی چې دا بیا د پارټیشن مربوط راځي زه به بیرته خلاص کړم یو سپیس به منځ کې ورکړم دغه سپیس چې د خپله هم 1 بایټ ځای نیسي یعنی اوس که زه دا سیو کړم او ورباندې رایټ کلیک پراپرټیز کلیک کړم اوس به یې سایز څو بایټه وي 3 بایټه دا سپیس چې ده دا خپله هم 1 بایټ اندازه ځای نیسي نو دا واحدات شوه کله چې موږ تاسې یو حرف لیکو هغه 1 بایټ کېږي او 1 بایټ بیا 8 بیټه دی بیا کله چې په یو فایل کې اوس مثلا که هغه فایل کې زه 1,024 حروف ولیکم چې 1,024 بایټه شي که نه دې ته بیا 1 کیلو بایټ وایي یعنی 1,024 بایټه مساوي ده په 1 کیلو بایټ سره چې کی بي ورته وایي 1 کیلو بایټ یعنی که زه اوس دا فایل خلاص کړم دا فایل خلاص کړم او په دې کې زه 1,024 حروف ولیکم نو بیا د دې سایز ما ته هلته 1,024 بایټه نه لیکي څه شی به راته ولیکي 1 KB به راته ولیکي که چېرته مثلا ډېر زیات حروف وي مثلا یو کتاب لیکئ په یو کتاب کې خو به ډېر زیات حروف وي که نه نو بیا هلته دی دومره غټ عدد نه لیکي چې دومره بایټه ده غټ واحد ورته ټاکي اوس مثلا مونږ تاسې که دکان کې یو شی اخلو که نه نو مونږ تاسې کم شی اخیسته شاید په کیلو یې واخلو که نه کم ډیر شی اخیسته په خروار چې نور غټ اخلو په ټن که نه او که ډیر کم شی اخلو په ګرام
نو ولې که مثلا ته یو ټن شی اخلې نو بیا ولې نه ورته وایي چې څومره ګرامه شی راکړه. غټ واحد په دې استعمالوي چې اساني وي راته. دلته هم همداسې کله چې حروف ډېر زیاتېږي یعنې 1024 بایټه چې کېږي هغه ته بیا 1 کیلو بایټ وایي. نو اوس که چېرته په دې کې دومره حروف شي دې ته به 1 کیلو بایټ وایي. بیا 1024 کیلو بایټه ته که رسېږي کې بي ته دې ته بیا 1 میگا بایټ وایي یا ام بي ورته وایي. 1024 کې بي بیا 1 ام بي کېږي میگا بایټ. پوه شوئ؟ بیا که 1024 ام بي ته رسېږي 1024 میگا بایټ بیا مساوي په 1 جی بي سره کېږي. کله چې سایز هغه اندازې ته رسېږي نو ته بیا 1 جی بي وایي. او 1024 جی بي بیا 1024 جی بي ګیګا بایټ بیا مساوي کېږي په 1 ټي بي سره ټیرا بایټ. پوه شوئ؟ اوس فعلا چې هارد ډیسکونه دي په جی بي او په ټي بي کې دي. مثلا د دې کمپیوټر هارد ډیسک څو ده؟ مثلا یو څوک وایي 1500 جی بي ده، یو څوک وایي چې 2500 جی بي ده یا 1 ټي بي ده. 1 ټي بي اوس په بعضو کمپیوټرو کې 1 ټي بي وي. تر 1 ټي بي نه تر اوسه چا زیات پکې اچولی نه ده. شاید مارکیټ کې بل هم تر اوسه نه وي. ایکسټرنل کې شته دا ایکسټرنل چې ورسره وصله یې لکه فلاش غوندې که نه هغو کې 4 ټي بي تقریبا تر 8 ټي بي هغو کې شته. خو خپله داخل انټرنل هارد ډیسک چې ده دا تر اوسه پورې 1 ټي بي استعمالوي. نو دا واحدات شو د کمپیوټر. کله چې موږ تاسو په یو کمپیوټر کې کار کوو که چېرته موږ صرف فایلونه ولرو نو شاید کم هارد ډیسک درته ډېر زیات کار درکړي. که چېرته موږ صرف څه شی ولرو فایلونه چې په هغې کې خط لیکل شوی وي عکسونه او موویز ونه لرو همیشه چې سایز زیات وي د څه زیات وي د اول خط وي له خط نه وروسته یعنې فایل له هغه نه وروسته پکچر سایز لږ زیات وي له پکچر نه وروسته نو موویز دي. موویز یا ګرافیکس فایلونه د هغو سایز نو ډېر زیات وي. بیا بالخصوص نن سبا چې د موویز ایچ ډي او بلوري مثلا یو مووی چې وي ایچ ډي وي که نه نو ایچ ډي 2 جی بي 2.5 جی بي بلوري چې شي هغه نو 4 جی بي 6 جی بي. زیاته اندازه غټ فایلونه چې دي هغه موویز ویډیوز او پکچرز نه بیا لږ واړه وي. که چېرته موږ صرف ټیکسټ د کار فایلونه واچوو نو بیا کم هارد ډیسک موږ ډېر کار کوي او که هغه واچوو بیا دا یې واحدات شو.